شیخ محمد خالد الحنفي د جاپان نوي سفیر تاکوشي کرومایا سره وکتل. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن ورځ د افغانستان لپاره د جاپان هیواد له نوي سفیر تاکوشي کرومایا سره وکتل. شیخ محمد خالد الحنفي لومړی هغه ته ښه راغلاست وویل. د جاپان افغانستان له تیرو ښو اړیکو څخه یاداوري وکړه. همداراز یې په راتلونکي کې هم د ښو اړیکو هیله وښوده. خاص کر د ډاکټر ناګمورا د بیا رغونې پروژو د دوام او توسعې غوښتنه یې وکړه او د هرات زلزله ځپلو سره د وروستیو مرستو منندویي وکړه. همداراز د جاپان سفیر تاکوشي کرومایا د اوسني امنیت ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې تر هرات پورې تللی هیڅ کومه ستونزه یې نه ده لیدلې. د افغانستان بیا رغونه کې همکاریو په اړه یې ډاډ ورکړ. د ناګمورا د پروژو په اړه یې وویل چې نورو ولایتونو ته به هم پراختیا ورکړي. نوموړي همداراز د مخدره توکو په وړاندې د اسلامي امارت جدیت د ستاینې وړ وباله او ویې ویل چې نړیوالې ټولنې ته هم د منلو وړ ده چې د مخدره توکو په وړاندې لوړ اقدام ترسره شوی او د دې ترڅنګ اوس اداري فساد نشته. موږ کولی شو خپلې پروژې په ډېره عاجله توګه پلي کړو. په پای کې سرپرست وزیر د جاپان د همکارۍ څخه مننه وکړه او په راتلونکي کې د ښو اړیکو درلودلو هیله وښودله.